اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت درو پنځوسمه برخه. په تېره برخه کې مو د احد د غزا بیان تر دې ځایه پورې رارسولی و چې صحابه کرام کرار د خپل مرکز او د قیادت په شاوخوا باندې سرجمع کېدل. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یو بله دریمه ټولۍ هم وله چې د هغو دپاره بل هیڅ شی دونه مهم نه و بې د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې څخه، چې دغې ډلې د محاصرې د ماتولو دپاره او رسول صلی الله علیه وسلم ته د ځان رسولو دپاره هجوم او حملې شروع کړې. د دغې ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم دا ول. که څه هم دوی د جنگ په اولو صفو کې ول، کله چې د جنگ دغه بد حال ولیدی او د رسول صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات یې خطر حس کړي، نو اوس د ده صلی الله علیه وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېدل. نو د رسول صلی الله علیه وسلم پر خوا باندې شدید جنگ شروع دی. کله چې د مسلمانانو د لشکر ډیره حصه هلته په محاصره کې پاته وه او د مشرکانو د ژرندې د دوو پلو په مابینځ کې میده کېدل، هلته د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا هم ډیر شدید جنگ روان و. موږ مخکې درته وویل کله چې مشرکانو د محاصرې عملیه شروع کړه، د رسول صلی الله علیه وسلم سره بې له 9 نفرو بل هیڅوک نه و ورسره. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ورنارې کړي الی عباد الله ان رسول الله، ما ته راسئ د الله بندگانو زه رسول الله یم، مشرکانو د رسول صلی الله علیه وسلم اواز واورېدی او ویې پېژندی. د مخه تر دې چې د مسلمانانو د لشکر یو څوک رسول صلی الله علیه وسلم ته ورورسیږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر رسول صلی الله علیه وسلم حمله وکوله. نو د مشرکانو او د دغو 9 نفرو اصحاب کرامو په مابینځ کې داسې شدید جنگ شروع شو چې په هغه کې د محبت او قربانۍ، شجاعت او فداکارۍ نامداره او نادره بېمثله نمونې ښکاره سوې. امام مسلم رحمه الله د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ د 9 نفرو سره یوازې پاته و او 9 نفره یې انصار ول او 2 نفره یې مهاجرین ول، چې دغه مهاجرین یو طلحه ابن عبید الله او بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما و. کله چې کفار د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو دپاره ورنږدې سول، رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک دغه کفار زما د طرفه څخه شړي او هغه لره به جنت وي یا به په جنت کې زما ملګری وي. د انصارو څخه یو سړی وردمخه سو، تر هغو یې جنګ کوی چې ووژل سو. کفار نور هم رسول صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې سول. دغه رنګه د دغه 7 انصارو څخه یو نفر ورته دریږي، تر هغو پر جنگ ورسره کوي چې څو وژل کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم خپل مهاجر ملګرو ته وویل موږ د خپلو ملګرو سره انصاف ونه کوي. او د هغو 7 نفرو انصارو څخه آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه، ده هم تر هغو جنگ وکوي چې زخمونه یې ډیر سول او پر ځمکه ولوېدی. د عماره ابن یزید تر غزارېدلو او لیدلو وروسته فقط د رسول صلی الله علیه وسلم سره 2 قریشي ملګري پاته سول. امام مسلم او امام بخاری د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې هغه وایي د احد د ورځې په ځینو وختو کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیا د طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهما څخه بل هیڅوک نه وفات. دغه نو نسبت د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ته هغه ډیر سخت وخت او ساعت دی او د کفارو دپاره یو طلایي چانس و چې په لاس ورغلی و. خو مشرکانو د دغه طلایي موقع او فرصې څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستي او ټنبلي نه ده کړې. غواړي چې په دغه وخت کې خپل هغه شوم او بد مقصد عملي کړي، نو یې خپلې ټولې حملې ورسول صلی الله علیه وسلم ته متوجه کړي او په دې امید دي چې دی صلی الله علیه وسلم د منځه یوسي. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص ورور دی او مشرک دی، رسول صلی الله علیه وسلم په ډبره وویشتی او ډبره د رسول صلی الله علیه وسلم پر مخ باندې ومشتله.
د رسول صلی الله علیه وسلم د دې وشتلو په سبب باندې د راسته طرف پکښته زامه کې هغه غاښ ووتی او هغه غاښ یې مات شو چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کېږي او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د میخ د دوو جوړو غاښو په مابینځ کې دی او د رسول صلی الله علیه وسلم لاندې شونډه زخمی شوه. په دغه وخت کې عبد الله ابن شهاب زهري کافر چې دا هم لوی مشرک و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورته مخ شو او پر تندي باندې زخمی کړي یا زموږ په اصطلاح باندې سر مبارک ورمات کړي. د بل طرفه سه یو بل حاسد او عنید د اسپور عبد الله ابن قمعه ملعون دا راتیر شو او توره پورته ک پر رسول صلی الله علیه وسلم می واره وکړ. توره په ډیر شدت او په قوت سره د رسول صلی الله علیه وسلم پر اوجه باندې ومشتله. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د ویز غری یو پر بل سربیر اغوستي نو د توره واره د زغور په سبب د پرې کولو تاثیر نه وکړي ځکه توره پر اوس په باندې ومشتله مګر واره دون قوي او شدید وو. توري لکه د لرګي غوندي دا رقم وظیفه ادا کړ او تر یوې میاشتې زیات رسول صلی الله علیه وسلم د اوجې د درد څخه شکایت کوي. تاسو فکر وکړئ دغه کافر لعنت الله علیه په څونه په قوت سره رسول صلی الله علیه وسلم وهلی وي چې د هغه وهلو په سبب باندې تر یوې میاشتې زیات رسول صلی الله علیه وسلم اوجه خوځېدل. دویم وار بیا دغه ابن قمعه ملعون رالی او رسول صلی الله علیه وسلم په ډیر قوت او په شدت سره پر سر پتر ووي او دا هم وویل واخذ ابن قمعه رسول صلی الله علیه وسلم خپل مبارک مخ د وینو څخه پاکي او وای اقمعك الله دې ذلیل کړ. الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم دغه دعا یا شرع قبول کړ او دغه ابن قمعه ملعون چې دغه جنگ خپل کور ته ولاړی نو بیا د خپل پسو ورمې ته وروته د پسونه چې د غرب پر یو لاش ګرځیدل الته دی ورلې د پسو په منځ باندې ورننه وته د پسو څخه یو شکرور وزګړی پر وزغستل او د په سر باندې داسې ووهي چې د غړه د لوړ لاش څخه لاندې راولوي او په ګیلېدو باندې ټوک ټوک سو او مردار سو. نو دغه ابن قمعه چې دوم وار بیا رسول صلی الله علیه وسلم په قوت سره په تور ووهي د هغه خول چې د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړ شوی او د رسول صلی الله علیه وسلم پر سر د هغه خول د یو زنجیر دوی حلقې یا دندانې د رسول صلی الله علیه وسلم په سر باندې نه نوتی. پر دغه سربیره بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ دی سره د دې چې پر رسول صلی الله علیه وسلم د توري دوه ډیر سخت او شدید وارونه وسول او بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم اوسم مقاومت کوي. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک غاښ مات شو او سر یې زخمی شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکوي او ویلې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب شي چې دوی د خپل نبی مخ ور زخمی کوي او غاښ یې ورمات کوي. حال دا چې دغه نبی الله ایاد الله جل جلاله لارې ته دعوتوي. الله جل جلاله په دغه بارکی د سورۃ آل عمران 128 نمبر آیات نازل کړي چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله جل جلاله په دغه دردون کې حالت کې خپل رسول ته فرمایي تعالی را په امور کې یعنی په دغه کارو کې هیڅ اختیار نشته بلکې الله لره د هر شي اختیار شته. یا به الله د دوی توبه قبول کړي یا به دوی ته عذاب ورکړي او بهشکه چې دوی ظالمان دي. په حق سره مشرکان د خپل وحشت او د بربریت په سبب سره د دې وړ او لایق ول چې رسول صلی الله علیه وسلم شرع ورته کړی و مګر د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د شو اخلاقو یو ډیر لوړ او شاندار نمونه قائم کړي او ټول دنیا ته دا وښکاره کړي چې ټول بشریت کې دغه سید المرسلین صبر او تحمل حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر د صلی الله علیه وسلم ظلم او تجاوز کوي او د صلی الله علیه وسلم هغه ته یو شرع هم نه کوي یوازې هغه الهي اوامر عملي کوي
احکام چې د صلی الله علیه وسلم ته نازل شوي دي او د امر شوی لکه دعوت او جهاد او داسې نور کارونه او انجام د دې ټولو کارو و الله تسپاري په هغه کې چې هر حکمت او مصلحت د الله وي هغه بکیږي آیا د دې په عوض او په بدل کې چې مشرکان د رسول صلی الله علیه وسلم په شرع سره هلاک شي دا بشه او بهتره نه وي چې په ورسته کې همدغه د اسلام د دشمنانو څخه د اسلام محافظین او د رسول صلی الله علیه وسلم میانان او فداکاران عسكر جوړ شي لکه همداسې چې وسول هغه د کفارو مشهوره مشرکان او مشهوره مشران چې اوس رسول صلی الله علیه وسلم غوښتل چې شرع ورته وکړي څه موده وروسته الله جل جلاله دوی ټول د اسلام په فداکار لشکر کې شامل کړل او اسلام یې راوړ مقصد دا چې په دغه الهي جمله کې چې الله وفرمایل ليس لك من الامر شيء دا رسول صلی الله علیه وسلم ته تنبیه ورکړل شو چې بنده لره اختیار نشته او نه د بنده علم پر ټول شانو باندې راګرځي الله جل جلاله د هر شي اراده چې وکړي هغه کوي که څه هم کافران ستاسو دشمنان دي او پر تاسو ظلم کوي خو که الله جل جلاله اراده وفرمایي هغه کافران به سم لارې تراولي او که بیا د عذاب اراده وسو بیا عذاب ورکړي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل الهي ازما قوم ته مغفرت او بخښنه وکړي دوی بی علم او ناپوه دي په بل روایت کې راغلی دي چې وی فرمایل الهي ازما قوم ته هدایت وکړي دوی ناپوه دي خیر بیرته بخپل کیسې ته راشو په دې کې هیڅ شک نشته چې د مشرکانو هدف او مقصد دا و چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند پای ته ورسوي مګر هغه دوه مهاجر قریشو چې سعد ابن ابي وقاص او طلحه ابن عبید الله په پوره قهرمانی او په لوړ همت او شجاعت سره داسې به مثال جنگ کوي چې مشرکانو ته د دوی هدف ته د رسیدلو لار قربان ده که څه هم دوی فقط ونه پرول خو د عربو د ماهر غشوشتونکو څخه ول د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې دفاع کوله چې مشرکان یې دې ته مجبور کړل چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه لیرې شي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې پرش کاری او ماهر غشوشتونکی و رسول صلی الله علیه وسلم د غشو د جعبې څخه غشي ورته راایستای او ورته ویل به چې ولا یا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دې ته قربان دا جمله چې فداک ابي و امي یا بي ابي و امي دا په پخوانی فصیح عربي کې خورا ډیر استعمال دی چې د لفظ ترجمه داسې د زما مور او پلار دې ته قربان وي مګر د استعمال ځای او د استعمال مقصد به داو کبه یو څوک چاته ډیر ګران او معزز او محترم سو نو هغه ته به دغه جمله ویله او همیشه به مور پلار دواړه په یو جمله کې نه سره یو ځای کېدل بلکې په ډیر وختو کې به داسې وایي کېدل چې فداک ابي یا بي ابي نو دا چې رسول صلی الله علیه وسلم مور او پلار دواړه سره یو ځای کړ دا پر ډیر ګرانش او د سعد رضی الله عنه پر ډیر استعداد او پر مهارت باندې دلالت کوي سعد رضی الله عنه په ورسته کې په دغه جمله سره ډیر فخر کوي او ویل به په والله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مور او پلار دواړه هیڅ چاته نه دي سره یو ځای کړي چې ورته وایي بي ابي و امي بیل ما څخه یو ماته ویل چې زما مور او پلار دې ته قربان او هرچی طلحه ابن عبید الله د هغه په باره کې امام نسائی رحمه الله د جابر رضی الله عنه څخه د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا د مشرکانو راټولېدل او دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره څونه پر انصارو دا خبره روایتي چې جابر رضی الله عنه وايي مشرکانو او رسول صلی الله علیه وسلم ته ځانونه ورسول رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک دغه قوم دفاع کوي طلحه رضی الله عنه ویل زه بیا جابر رضی الله عنه وایي چې انصار او مشرکان ته ځانونه ورمخ کړل خو انصار یو په بل پسې په هغه ترتیب ووجل شول چې مخکې مو د امام مسلم په روایت کې درته بیان کړ کله چې انصار ټول شهیدان شول نو طلحه رضی الله عنه ورمخ شو او جابر رضی الله عنه وایي چې بیا نو طلحه د یوې ټولۍ په مثال باندې جنگ کوي ترڅو چې فلاس کې تور ولګیدل او پلاس باندې په تور وورسو او ګوتی پریس وی او بیا الله جل جلاله مشرکان پر شاکر حاکم په اقلیل کتاب کې وایي چې طلحه ابن عبید الله د احد په ورځ نه دیر شي 15 ځای زخمی شو
او دوی ګوتې هم پرې شوې. امام بخاري د قیس ابن ابي حازم رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي ما د طلحه هغه شل لاس ولیدی چې په هغه لاس سره د احد په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کوله او یا رسول صلی الله علیه وسلم فساتي. امام ترمذی روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ د طلحه په باره کې وفرمایل که څوک غواړي چې داسې شهید ته وګوري چې د مځکې پر مخ باندې ګرځي نو د طلحه ابن عبید الله ته وګوري. ابو داود طیالسی د عائشې رضی الله عنها څخه روایت کوي چې دې مبارکي به فرمایل هر کله چې به د احد د ورځ یاد شوه ابو بکر صدیق رضی الله عنه به ویل دغه ورځ ټوله د طلحه ورځ وه. په دې باریک وخت کې او دغه د تکلیف په ساعت کې الله جل جلاله د غیب څخه خپل نصرت هم نازل کړي. امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد په ورځ می رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی چې دوه نفر ورسره ول چې سپین کالي اغوستي ول او د صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره ډیر شدید جنگ کوي چې دغه دوه نفر مې نه د مخ لیدلی ول او نه مې بیا په ورسته کې ولیدل. او په یو روایت کې راغلی دی چې دغه دوه نفر جبرائیل او میکائیل علیهم السلام ول. دغه ټول واقعي یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم زخمی کېدل او د صلی الله علیه وسلم سره د ولاړو انصارو شهادت دغه ټول په څو لحظو کې پیښ شول چې هیڅ چا توقع نه کوله. کنه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه غوره اصحاب چې د جنگ په اولو صفو کې په جنگ کې مشغوله ول فقط د حالاتو د خطرناک کېدلو په لیدلو سره او د رسول صلی الله علیه وسلم د आवाज په اوریدلو سره ډیر ژر د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته په چابکي سره رااله. نه غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې شی پیښ شي چې د دوی نه وي خوښ مګر کله چې دوی او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه څه ورپېښ شوي ول چې ورپېښ شوي ول. نو رسول صلی الله علیه وسلم زخمی دی د انصارو څخه شپږ نفر وژل شوي دي او اووم نفر د ډیرو زخمو په سبب د مرګ په حالت کې پروت دي. سعد او طلحه رضی الله تعالی عنهم په همت او په مړانه سره د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کوي. کله چې دغه نور اصحاب کرام ورسېدل په خپل بدنو او په اسلحو سره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې راوګرځېدل داسې زغره یا پنجره غوندې شکل یې جوړ کړ او رسول صلی الله علیه وسلم د دشمن د ضربو څخه په خپل ځانو باندې وساتي. د دشمن حمله او هجوم یې وررد کړ. اول هغه څوک چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسوي هغه ثانی اثنين هغه چې د هجرت د ورځې د غار ثور ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم وو یعنی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابن حبان په خپل صحیح کتاب کې چې د حدیثو یو معتمد کتاب دی د عائشې رضی الله عنها څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل کله چې د احد په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم څخه خلک ولاړل زه اول هغه څوک وم چې رسول صلی الله علیه وسلم ته میزان ورسوي. د لیرې څخه یو سړی ولیدی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتلو لپاره جنگ کوي. ما وویل کن ابا طلحه دا به ابا طلحه وي. زلا نو ورسېدلی چې ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله تعالی عنه پسې راورسېدی. هغه داسې رازغستل لکه مرغه چې راالوتوي تر څو تر ما پورې راورسېدی. موږ چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدلو ومې لیدل چې طلحه رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه وسلم حضور ته زخمی پروت دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ورور سره مو مرسته وکړي چې هغه د مرګ په حالت کې دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته چې مو وکتل هغه پر مبارک سر باندې وهل شوی و چې د خول دوی حلقې یا دندانې په سر ننوتلې وې او د رسول صلی الله علیه وسلم د سر او د خولې څخه وینې را بهېدلې. اصحاب کرام غواړي چې دغه وینې ودروي. د دغه مقصد لپاره باید د رسول صلی الله علیه وسلم د سر څخه د اوسپنې د خول هغه دندانې او خپل خول ټول ایسته شي مګر دغه خول نه ایسته کېږي ځکه د زنجیر هغه دوی حلقې چې دي هغه د سر په هډو کې ننوتلي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وایي زه ورتېر شوم چې دغه دوی حلقې د رسول صلی الله علیه وسلم د سر څخه راوباسم خو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راته وویل د الله روی مې دروړ دی یا ابو بکر ما پرېږده چې زه راوباسم. ابو بکر رضی الله عنه وایي چې بیا مې ابو عبیده ورپرېښود. هغه یوه حلقه
په غاښ باندې ونیوله او په کراره کراره را کشوله څو د حلقې د راایستلو سره د ابو عبیده غاښ هم ووتی. ابو بکر رضی الله عنه وایي چې زه ورلم چې دغه بل حلقه راوباسم. ابو عبیده رضی الله عنه بیا راته وویل یا ابا بکر د الله روی مې دروړی ما پرېږده زه به راوباسم. بیا دغه بل حلقه په غاښ باندې ونیوله او په کرار کرار یې ښوروله تر څو چې هغه هم په ډیر احتیاط سره راوایسته او د حلقې د راایستلو سره د ابو عبیده بل غاښ هم ووت. څونه محبت او څونه مینه د رسول صلی الله علیه وسلم ټول لکه عاشقان او لکه پتنګان داسې د رسول صلی الله علیه وسلم په دفاع کې خپل ځان او خپل د بدن ټول اجزا قرباني. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې د ورور سره مرسته وکړي چې د مرګ په حالت کې دی. نو موږ طلحه رضی الله عنه ته ورلو د هغه په علاج باندې مشغوله شو. ومیدل چې هغه 19 ځای زخمی شوی و چې دا په دغه ورځ د طلحه رضی الله عنه پر ډیر همت او شجاعت دلالت کوي. تر کومې اندازې چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کول کېدل هغه نه وکول. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سره څخه د خول د زنجیر هغه حلقې یا دندانې وایستل شوې نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سره څخه وینې شروع شوې د فواره غوندې وینې رابهېږي. اوس بیا صحابه کرام کوشش کوي چې دغه د وینو بهېدل بند کړي مګر وینې نه درېږي څو په اخر کې د رسول صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله عنها دغه ځای ته رااله. هغې د رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه زخم یو ټوکر کښېښوی خو وینې کرار کرار رابهېږي څو هغه ټوکر یې په کراره باندې راوایستی او وینې بیا راوبهېږي. صحابه کرام د دغه زخم څخه پر رسول صلی الله علیه وسلم ډېر بیریږي او وارخطا دي. خو بل وارې بیا فاطمې رضی الله عنها د بوریا یو ټوټه وسوځله او دغه سوځل سوي ایرې چې وې هغه یې پر دغه زخم واچولې او زخم یې په ډک کړ. د دغه ایرو په واسطه هغه وینې بندې شوې. تاسې ولیدل چې د اسلام د نشرولو او رسولو دپاره زموږ د حبیب او پیشوا جناب رسول صلی الله علیه وسلم دغه حال اسلام تر موږ په اسانۍ او بې تکلیفه نه دی رارسېدلی. د رسول صلی الله علیه وسلم څخه رانیولې بیا تر اصحاب کرامو پورې حتی علما کرامو او اسلامي مجاهدینو د اسلام په رسولو او په ساتلو کې په هر وخت او زمانه کې تر اندازې زیات تکالیف ګاللي او قبول کړي دي. خو بدبختانه موږ په ډیره اسانۍ سره دغه الهي او آسماني دین هیرو د کفر عادات او رسوماتو ته په خپل ژوند کې ځای ورکوو نو ځکه ورځ په ورځ په ذلت کې اخته کېږو. تاسې د مسلمانانو د ذلت سبب در معلومیږي. په دې باره کې لږ فکر وکړئ. زموږ د ټولو خواریدل او دربدره کېدل دا زموږ عملونه دي چې اسلام او خپل رهبران مو هیر کړي دي. په کفارو پسې قدم په قدم پسې رهي. خیر په دغه تکلیفي لحظو کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو ډله رسول صلی الله علیه وسلم ته راورسېدل او پر راټول شول چې د هغې جملې څخه ابو دجانه، مصعب ابن عمیر، علي ابن ابي طالب، سهل ابن حنیف، د ابي سعید خدری پلار مالک ابن سنان، ام عماره چې دا ښځه وه او نوم یې نصیبه بنت کعب وه، قداده ابن نعمان، عمر ابن خطاب، حاتب ابن ابي بلتعه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنه اجمعین. دغه دوه نومو ته متوجه سئ. یو طلحه ابن عبید الله دی چې دا مهاجر او قریش دی او بل ابو طلحه دی چې دا بیا د انصارو څخه دی او دواړه د رسول صلی الله علیه وسلم د فداکارانو او د صادق ملګرو څخه دي او دغه دواړو د احد په ورځ ډیر همت او شجاعت ښکاره کړی دی. اوس به پر رسول صلی الله علیه وسلم د مشرکانو د فشار ډیرېدل درته بیان شي. لکه څنګه چې په هر لحظه کې پر رسول صلی الله علیه وسلم د مشرکانو شمیر زیاتېدی دغه رنګه هجوم او حملې په مسلمانانو هم زیاتېدلې. څو د دغه حملو په جریان کې رسول صلی الله علیه وسلم یو ته د هغو غارو ولوېدی چې ابو عامر فاسق د دغه مقصد دپاره کندلې وه. د رسول صلی الله علیه وسلم زنګون قد سو او په غار کې غوځار سو. څو علي رضی الله عنه تر لاس ونیوی او طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه غیږ پر راوګرځوی او راپورته کړي.
نافع ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وایي د مهاجرینو له یو نفر څخه مې واورېدل چې ویل زه د احد جنگ ته حاضر سوی وم ومې لیدل چې د هره طرفه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې غشي اوري خو دغه ټول غشي د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ګرځول کېدل دغه غشي چا ګرځول د صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو په سپر او په خپلو بدنو باندې ګرځول بیا هم نافع رضی الله تعالی عنہ وایي عبد الله ابن شهاب زهري کافر چې دا لوی کافر و ومې لیدی چې د احد په ورځ به ویل محمد صلی الله علیه وسلم راوشئ که دی ژوندی پاتې سو زه باید ووژل سم او رسول صلی الله علیه وسلم د ده څنګ ته یا بغل ته ولاړو او هیڅوک هم نه و ورسره بیا نو صفوان ابن ابي امیه په دې ورته په قهر و چې محمد صلی الله علیه وسلم دی یوازې او تنها څنګ ته ولاړو او تا نه وهي ده ویل والله نه مې دی لیدلی او بیا وویل زه په الله قسم یادوم چې دی صلی الله علیه وسلم زموږ څخه منع سوی دی یعنی موږ نسو ورسېدل ځکه په موږ کې 4 نفره داسې نفر ول چې موږ جنګ ته کله راتللو نو په هغه وخت کې مداعهد او وعده سره وکوله چې رسول صلی الله علیه وسلم به وژنو په موږ کې یو ته هم دا موقع نه سو برابر او یو هم دا کار نه وکوي چې رسول صلی الله علیه وسلم پر وجلو دی قدرت پیدا کړي د احد په ورځ د مسلمانانو عجیبه او نادره قهرماني داسې نادر قهرماني ښکاره کې چې په تاریخ کې یې مثل نه لیدل کېږي کله چې کفار د اصحاب کرامو د سختو حملو او د قوي دفاع په سبب شاته ولاړل او د تورو وارونه رسول صلی الله علیه وسلم ته نه ورسېدل نو یې د هغه لیرې ځایه څخه رسول صلی الله علیه وسلم د غشو وارونه شروع کړل او په غشو یې ونیو ابو طلحه الانصاري رضی الله تعالی عنه هم دشمنان په غشي وشتل او رسول صلی الله علیه وسلم د ده تر شا ولاړو ابو طلحه رضی الله عنه خپل ځان د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره سپر او دیوال کوي خپل ځان او خپل جګر به د دې د پاره لوړ کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دشمن د غش څخه وساتل شي انس رضی الله عنه وایي کله چې د احد په ورځ خلکو شکست وخوړی او خلک د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ولاړل ابو طلحه او رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړل او ابو طلحه د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته ولاړ او د صلی الله علیه وسلم خپل سپر او په جګر سره د دشمن د غشو څخه ساتي ابو طلحه چې په غشو وشتلو کې ډیر ښکاری او ماهر وو او لیندې په ډیر قوت سره کشول په دغه ورځ یې 2 یا 3 لیندې مات کړي هر څوک چې په دغه منطقه کې تیرېدی او غشي به ورسره ول رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ویل غشي دی ابو طلحه ته کښېږده انس رضی الله تعالی عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم به د ابو طلحه تر شا ورپورته سو په غشي پسې یې کتل چې چیرې او پر چا مشلي ابو طلحه رضی الله عنه ورته وویل بی ابي انت و امي زما مور او پلار دې ته قربان وي مه پورته کېږه چې د دشمنانو یو غشی به در باندې ومشلي زما ژوند دې ستا تر ژوند قربان وي او ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مخته داسې ولاړو لکه غیږ چې پر راګرځولې وي او خپل شای د دشمنانو غشي ته سپر ګرځولې و د پر شا غشي مشتل خود د ځای حرکت نه کوي تر داسې اندازې چې شای په غشي باندې ډکه شو حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په عتبه ابن ابي وقاص پسیسو دا هغه کافر او مشرک دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک غاښه ورزخمی کوي هغه په داسې قوت او په تور باندې ووهي چې سره په هوا شو که څه هم سعد ابن ابي وقاص چې دغه عتبه ابن ابي وقاص ورور دی هغه د خپل ورور د وجود لپاره ډیر کوشش وکړي مګر نصیب د حاتب رضی الله عنه په نصیب او مرګ د حاتب رضی الله عنه د توري د لاس څخه سهل ابن حنيف رضی الله عنه چې یو مشهور غشي وشتونکی و د رسول صلی الله علیه وسلم سره پر مرګ بیعت وکړي او بیا د مشرکانو په شړلو او په لری کولو کې کامیاب حصہ واخیسته رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ خپل هم په غشي وشتل کول خداته ابن نعمان رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل لیندې تر هغه وشتل کول چې د لیندې اړخونه یې مات شو او بیا نو دغه مات لیندې د خداته ابن نعمان سره ورسره و او د عمر تر اخره پورې د ځان سره ګرځول د احد په ورځ د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډیر شدید جنگ وکړ
تر داسې اندازې چې په خوله کې ووهل سو او غاښونه یې مات سول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د احد په ورځ تر 60 ځایه زیات زخمي سو چې ځینې زخمونه یې په پښه کې ول او په هغه پښه باندې ګوډ هم سو. د ابو سعید خدری رضی الله عنه پلار چې مالک ابن سنانو د رسول صلی الله علیه وسلم د سر د زخم څخه ویني په خوله باندې وزبېښلې تر څو چې زخم یې د وینې څخه ورپاک کړي. یو چا ورته وویل چې دغه وینې توکه. ده وویل یا والله هیڅ کله به تو نه کړ او بیا ولاړ شو او جنگ شروع وکول. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې د جنت د خلکو څخه یو چاته وګوري نو دغه مالک ابن سنان ته وګوري او بیا شهید ووژل شو. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.